د پلخمري ښاروالۍ په خپلو شته امکاناتو، ماشینرۍ او بشري ځواک د پلخمري ښار په بېلابېلو څنډو کې د هغو کثافاتو د ټولولو کمپاین پیل کړی چې د تېر یوه کال راهیسې د سړکونو په څنډو او د کثافاتو لپاره په ځانګړو شویو ځایونو کې ذخیره شوي وو. سید محمد اقمل د پلخمري ښاروال وایي چې دوی په خپلو امکاناتو باندې د پلخمري ښار په بېلابېلو برخو او ناحیو کې د کثافاتو ټولولو کمپاین پیل کړی او هڅه یې دا ده څو په کمه موده کې پلخمري ښار د کثافاتو له شتونه پاک کړي او ورسره سم په ښاري نظم باندې هم کار وکړي، خو له ښاریانو غواړي چې کثافات په هغو ځایونو کې وغورځوي چې ښاروالۍ ورته له وړاندې ځانګړي کړي دي. بر روی همشهری‌های ما دیگه فعلا جریان داره پاککاری و دیگه جویچه‌ها و دیگه این چیزایی که در بین شهر هستند در کار صفاکاری الحمدلله ادامه داره. پرسنل کافی داریم در اختیار، پرسنل هم بسیار است و وسایل موتر، لودر، موترهای کاماز اون خودتان مشاهده کردین میبینین که الحمدلله. د ګذر وکیلان وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره د ښاروالۍ کارونه د ښار د پاکوالي او تنظیم په برخه کې تر ډیره ښه شوي چې ورسره سم د ښاري خدماتو کچه هم لوړه شوې ده. با قراردادی که امارات اسلامی در افغانستان آمدن، خصوصا در بغلان در شهر پلخمری شب روز در خدمت مردم است. ما بسیار خوشحال هستیم. هر وقت در ښاروالۍ ما پیشنهاد کردیم که اینجا کثافات از دیگه است عاجل رسیدگی. خواستم چی است؟ خواستم اینه که در افتوار میگه افتوار چیزی که وقت نوبت ما میرسه در وقت نوبت خو بیا پاک کنه. قاری نظیر د بغلان د ترافیکو مدیر وایي چې د ښاري نظم د ښه کولو لپاره دوی بندرونه هم نورو او سمو ځایونو ته لیږدولي څو ښاري ګڼه ګوڼه رامنځته نه شي. د خلکو د ښار د صفایي د ښاروالۍ په غاړه او د نور نظم د ښار هغه زموږ په غاړه سیستم مربوط ده. موږ غواړو چې دا په صحیح طریقې سره تنظیم کړو. همدا رقم باندې موږ لازم اقدامات شروع کړي دي چې اډیم دوه درې له ښار وښکلې او په اندر اوس کې له ښاره نور فلان نه روسي د نور اډو لپاره ځینې انتخاب کو او دغه د پلخمري ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار پاکوالي او نظم راوستلو ته ژمن دي او هڅه کوي څو ښاریانو ته په ښار کې اسانتیاوې رامنځته کړي او په معیاري توګه خدمات ورته وړاندې کړي.